کستاسو خوب نه پوره کیږي نو تاسو ته دا پته شته چې دا تاسو ته کم نقصانات درکوي. نو کله هم چې د انسان خپل مقدار باندې خوب نه پوره کیږي نو هغه ته بیا دا نقصانات میلاویږي چې د ټولو ناول دغه کومه ځواني ده هغه بوډاوالي طرف ته په تیزې دو باندې روانه شي او د دې سره دغه په مخ کې چې کومې ګونځې دي کم ته چې مونږ ورینکل ویلی شو دا په زیاتېدو شي او د دې سره سره دغه د سترګو اخوا دېخوا ځایونه په تورېدو شي. او دویم دا چې د انسان په وجود کې هغه طاقت کم چې د انسان د بهر بیمارونو بچ کوي کم ته چې امیونټي ویل شي هغه ډیره زیاته کمزوري کیږي او بار بار انسان بیماریږي. او دریم دا چې دا کم مازغه یعنی برین دی هغه په صحیح طریقه باندې کار نه کوي او د هغې د وجې د انسان په یو کار کې زړه نه لګي او په صحیح وخت کې صحیح فیصله نشي کولی. او څلورم دا چې انسان ته ډیره زیاته ذهني ستوماني او تر دې پورې چې انسان د ډپریشن هم شکار کیږي که چېرې انسان خوب نه پوره کوي. او پنځم دا چې د دې سره د انسان وزن زیاتېږي او وزن داسې زیاتېږي چې د انسان په وجود کې دننه دوه هارمون دي کوم ته چې ګریلین او لیپټین ویلی شي. نو په دې دوران کې دا هارمون په صحیح طرح یعنی په بیلنس باندې نه برابرېږي او کله چې دا نه برابرېږي نو انسان ته بار بار لوږه لګېږي او کله چې انسان ته بار بار لوږه لګېږي نو بار بار خوراک د وجې د انسان وزن زیاتېږي. او شپږم دا چې انسان ته داسې بیمارۍ راځي کومې چې د ډېر وخته بیمارۍ دي لکه د زړه بیماری شو د شوګر بیماری شو یا د بلډ پریشر بیماری شو یا د پالش په شان بیماری شو د دې راتګ هم په خطر کې شي ورته ځکه چې د انسان خوب مقدار نه پوره کیږي نو انسان ته بیا د کرونیک ډیزیز هم د راتلو خطر پیدا شي. نو کچري تاسو د دې نقصاناتو نه خپل وجود او خپل ځان بچ کول غواړئ نو د 9 غنټو نه ونیسه تر 9 غنټو پورې تاسو خپل خوب مقدار پوره کوئ په 24 غنټو کې دننه چې د هغې فایدې تاسو ته زیاتې دي او که چېرې تاسو خوب نه پوره کیږي نو د هغې نقصانات تاسو ته دا میلاویدی شي کوم چې ما تاسو ته بیان کړل.